د عوایدو لوی ریاست د مالیې وزارت یو له کلیدي او مهمو ریاستونو څخه دی چې د مالیې وزارت د تاسیس سره یو ځای رامنځته شوی. په لومړیو کې یوازې د عوایدو د پالیسۍ جوړولو او مدیریت مسؤلیت درلود. له 1480 هجري لمریز کال څخه وروسته د عوایدو لوی ریاست د عوایدو د پالیسۍ جوړولو او مدیریت ترڅنګ د عوایدو په راټولولو کې اساسي برخه لري چې د عوایدي ادارو د پالیسیو مدیریت، تحلیل او ارزونه، د مالیاتي عوایدو راټولول، د غیر مالیاتي عوایدو څارنه او په مالیاتي برخو کې د اسانتیاو رامنځته کول یې اساسي دندې دي. از بدوی به وجود آمدن وزارت مالیه در چوکات تشکیل اساسی حکومت، ریاست عمومی عواید به وجود آمده و تمام مدیریت عواید، جمع‌آوری عواید و ساختن پالیسی عواید به دوش ریاست عمومی عواید بودن. د عوایدو لوی ریاست په اداري تشکیل کې تر ریاست مقام وروسته 3 معاونیتونه لري چې د عوایدو لوی ریاست اړوند ټول فعالیتونه د همدې معاونیتونو تر چتر لاندې ترسره او اداره کیږي. ریاست عمومی عواید به 3 معاونیت مختلف تقسیم بندی شده است که از اون جمله معاونیت تکنیکی ریاست عمومی عواید هست، معاونیت عملیاتی ریاست عمومی عواید هست و معاونیت حمایوی. مجموع ریاست‌های تحت اثر ریاست عمومی عواید از لحاظ ساختاری و از لحاظ خصوصیت کاری در 3 معاونیت تنظیم شده است. د مالیاتي قوانینو او پالیسیو جوړول، مالیه ورکوونکو او مالیاتي ادارو ته د حقوقي مشورو او معلوماتو وړاندې کول، د کلني عوایدي هدف پلان جوړول، د مالیاتي ادارو د کارونو ارزونه او د مالیې د ورکړې د اسنادو ارزیابي او څیړل د عوایدو لوی ریاست د تخنیکي معاونیت له دندو څخه دي چې د 3 ریاستونو پر مټ دا چارې په منظم ډول ترسره کوي. در بخش معاونیت تکنیکی در حال حاضر 3 ریاست فعالیت دارد که برای ریاست خدمات حقوقی و پالیسی عواید هست، ریاست تنفیذ و اطاعت پذیری و ریاست پلان است. ریاست خدمات حقوقی و پالیسی عواید در استقامت‌های مختلف کار می‌کنه. استقامت اول تهیه پالیسی‌ها و قوانین مالیاتی است و در صورت نیاز تعدیل و پیشنهاد پالیسی‌های جدید و طرزالعمل‌ها و قوانین جدید است. ریاست پلان و نظارت مطابق پالیسی نظام مجموع عواید ملی که در یک سال مالی باید جمع‌آوری شود تنظیم میشه و به شکل اهداف عواید به تمام ادارات بودجوی و ادارات مالیاتی و گمرکات توزیع میشه. ریاست تنفیذ و اطاعت پذیری هم یکی از ریاست‌های بسیار مهم و کلیدی است که در جمع‌آوری عواید ملی نقش دارد. ارزیابی کیفیت بررسی در تمام ادارات بررسی در سطح کشور است. آمریت بررسی بعدی ما این دوسیه را ارزیابی میکنه و میبینه که آیا اجراعات در تمام کشور طور یکسان صورت گرفته یا نه. دا چې د افغانستان د مالیاتو نظام د اظهاري خودي نظام دی او هر مالیه ورکوونکی د ځان لپاره خپله مالیه په خپله ټاکي، نو د مالیې د ورکړې پر مهال د اړینو اسنادو چمتو کولو او د مالیې تر ورکړې وروسته د اظهارنامو ارزیابي ته اړتیا پیښیږي ترڅو د مالیاتو د کتمان څخه مخنیوی وشي. په همدې موخه د کلنیو، ربعوارو او میاشتنیو اظهارنامو او مالیاتي اړینو اسنادو چمتو کول، مالیه ورکوونکو ته د تخنیکي او مسلکي مرستو او لارښوونو وړاندې کول، د مالیاتي کتمان او له مالیه ورکوونکو څخه د درنو مالیاتو د اخیستلو مخنیوی او د رښتینې مالیې تثبیت د عوایدو لوی ریاست د عملیاتي معاونیت دندې دي چې د 3 ریاستونو پر مټ دغه چارې ترسره کوي. در بخش معاونیت عملیاتی 3 ریاست فعالیت دارد. ریاست اول عرضه خدمات است، دوم بررسی است و سوم عواید زون مرکز یا مالیه دهان کوچک است. ریاست عرضه خدمات برای مالیه دهنده کمک های تکنیکی و مسلکی ارائه بکند. ریاست بررسی مطابق به تشکیل به سکتورهای مختلف تقسیم شده و اینا دوسیه‌ای که به بررسی معرفی میشن اینا دوباره اسناد ارزیابی میکنن و مکلفیت پرداخت به شکل نهاییشن اینا تعیین میکنن و مالیه دهنده مکلف میشن که بپردازن. دا چې په افغانستان کې له مالیې ورکوونکو څخه مالیات د یوه ځانګړي میکانیزم له لارې اخیستل کیږي، نو عوایدي سیستمونو ته اړتیا ده چې په همدې تکل د عوایدو لوی ریاست د 6 ځانګړو سیستمونو له لارې په ټول هیواد کې عواید راټولوي. د عوایدي سیستمونو جوړول، تنظیم او مدیریت، د مالیاتي ادارو لپاره د عوایدي سیستمونو د تخنیکي ستونزو حلول، د غیر مالیاتي ادارو سره د تخنیکي او په الکترونیکي توګه د عوایدو راټولولو په برخو کې د مرستو چمتو کول، د مستوفیتونو اداره کول، د چارو څارنه او ارزیابي او د عوایدو لوی ریاست سره د اړیکو تنظیمول. دا ټولې چارې د عوایدو لوی ریاست د حمایوي معاونیت تر چتر لاندې 3 ریاستونه پر غاړه لري. معاونیت حمایوي ریاست عمومی عواید هم یکی از بخش‌های بسیار مهم است که متشکل از 3 ریاست در مرکز و مجموع مستوفیت‌های ولایات تحت چتر تشکیل معاونیت حمایوی تنظیم شده است. 3 ریاست که در مرکز فعالیت دارد، یک ریاست سیستم عواید است،
دوم ریاست عواید غیر مالیاتی است و سوم ریاست انسجام و انکشاف عواید ولایت است. ریاست سیستم عواید در واقع مسئول ایجاد، انکشاف و تنظیم سیستم های عوایدی است. ریاست عواید غیر مالیاتی به نمایندگی از وزارت مالیه وظیفه دارد که موضوع انسجام و ارائه کمک های تکنیکی و این مسائل به دوش داشته باشد. بخش آخری یا تشکیل که در ریاست عواید مربوط میشه موضوع ریاست انسجام عواید ولایت است. رابطه ریاست عمومی عواید را با تمام مستوفیت های ولایت تأمین بکنند. انشاءالله دزل جوړیږي دا وطن آبادیږي دا